سلامونه جوړ په خیر له غرغښت یوټیوب چینل څخه مو د نن ورځې لنډو تازه مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. طالبان وایي د حکومت پر تشکیل بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به اعلان شي. متکي پنجشیریانو ته کلابند یاست هغوی چې جنګ غواړي قانع یې کړئ او سبا به په کابل کې سرای شهزاده پرانیستل شي. دا او دې ته ورته نور مهم خبرونه لرو خو ملتیا مو وکئ. طالبان وایي د حکومت پر تشکیل بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به اعلان شي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمي نن د چهارشنبې په ورځ د 18 ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان شي. د حکومتولۍ او حکومت په اړه چې کومې مشورې او بحثونه دوام درلود هغه بشپړ شوي دي. موږ امیدوار یو چې ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي او موږ به شهیدان یو. خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته به پکې بل چاته ونډه ورکړل شي، نوموړي په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل. دی وایي چې د دوی مشر هبت الله په مشرۍ د حکومتولۍ درې ورځنۍ ناسته د تېرې دوشنبې په ورځ پای ته رسېدلې. ښاغلی کریمي زیاتوي چې قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازو د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړونده هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټانو اړیکو جوړونې پر سر خبرې روانې دي. متکي خبرداری ورکړی چې پنجشیر کلابند دی او دوی غواړي چې پنجشیر هم د ازادۍ له هغو مزایاوو برخمن کړي چې ټول افغانستان ترې مستفید دی. هغه پر پنجشیریانو غږ کړی دی چې جنګ غوښتونکي یا تفاهم ته وهڅوي او یا د هم له خپلې سیمې وباسي ځکه چې دوی نه غواړي په دغه تنګه ارضا کې یو ځل بیا جګړه ونښلي. هغه د خپلو خبرو پر دوام یو ځل بیا هم ټینګار کړی دی چې دوی به بیا هم د تفاهم لار غوره کړي او هیله لري چې د پنجشیر خلک د جګړې د مخنیوي لپاره هر څه ژر اړین اقدامات وکړي. ټاکل شوي چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ سرای شهزاده سبا پنجشنبه پرانیستل شي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل ازادۍ راډیو ته وویل چې تمه ده نن له افغانستان بانک سره یوې پایلې ته ورسیږي. د دغه مارکیټ له تېرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. که څه هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی خو لا هم د بانکونو اکثره څانګې بندې دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې ناستې په پای کې پریکړه وکړه چې د نرخونو کنټرول او تثبیت لپاره باید یوه ځانګړې کمیټه رامنځته شي. د دغه خونې مرستیال یونس مومن نن چهارشنبه د وږي په نهمه ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کمیټه کې به د خوراکي توکو اتحادیې، د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازي شمولیت ولري. نوموړي وویل دغه کمیټه د ستونزو راکمولو او اسانتیاو رامنځته کېدو کې به رغنده رول ولري. ښاغلي محمد له سوداګرو وغوښتل چې خپلې ستونزې په لیکلې بڼه دغه خونې ته وسپاري څو د سوداګرۍ او صنعت له وزارت سره په همغږۍ ورته د حل لارې چارې ولټوي. نوموړي همدارنګه د سوداګرو او خوراکي توکو له پلورونکو څخه وغوښتل چې د هیوادوالو اقتصادي وضعیت په نظر کې ونیسي او په پلورلو کې د بشپړ انصاف څخه کار واخلي. له دې وړاندې خلکو شکایت کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره د توکو بیې 2 برابره لوړې شوې دي. ملګري ملتونه وایي نړۍ د افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اګست په 11 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاس ګریوان دي چې ښایي د عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیونه وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. په هرو دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي او دا چې تر 5 کلونو د کم عمره لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي په روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دی. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړې او پر نړیوالو یې غږ کړی چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. برېټانیا طالبانو سره د خپلو وګړو او افغان همکارانو په اړه غږیږي. د برېټانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برېټانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د برېټانیا د حکومت ویان پرون سهشنبه د وږي نهمه په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړي استازي سایمن ګاس دوحې ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برېټانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تېرو 20 کلونو کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی. د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو پوځي ځواکونو له 12 لسیزو وروسته پرون د اګست په 11 له افغانستانه ووتل.
قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه و، پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړی او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني پرون په پلازمینه دوحه کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس سره تر لیدو وروسته خبرې غونډې ته وویل چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار کړی دی او د برخه کې د طالبانو مرسته مهمه بللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل یې طالبانو ته دا سپارښتنه کړې چې داسې حکومت مه جوړوئ چې کوم افغان لوری ترې پاتې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تېره شپه په تلویزیوني وینا کې وویل دا د ده انتخاب و چې له افغانستانه ووځي که بیړه وکړي او دی د دې پرېکړې مسؤل دی. ښاغلي بایډن زیاته کړه چې د پوځیانو د ایستلو پرېکړه له دې سره هم ارتباط لري چې د پراخو پوځي عملیاتو وخت تېر شوی او وخت د رغونې دی. جو بایډن بیا وویل چې دا امریکا لپاره تر ټولو غوره پرېکړه وه، خو موږ لا هم له انجامه لرې یو. په دې اړه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او لا هم یو شمېر امریکایان په افغانستان کې پاتې دي، ښاغلي بایډن وویل موږ د دې کسانو ایستلو ته ژمن یو په دې شرط چې دوی وغواړي چې له افغانستانه یې بهر کړو. د امریکا ولسمشر د داعش په اړه وویل چې د دوی کار یې لا سرته نه دی رسولی. جو بایډن بیا څرګنده کړه چې اوس لومړیتوب دې ته ورکوي چې دا ډاډ ترلاسه شي چې له افغانستانه بیا کله هم پر امریکا د برید لپاره استفاده نه کیږي. او وروسته دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ویلي که د کابل هوایي ډګر خلاص ساتل د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري. هغې دا خبره نن داسې وخت په برلین کې یو کنفرانس ته وکړه چې لویدیځ هیوادونه د خلکو د رایستلو د بهیر له پای ته وروسته هم د یو شمېر کسانو د رایستلو په لټه کې دي. اغلې میرکل زیاتوي هوایي ډګر د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري ځکه چې له دې پرته هیڅ طبي یا بشري مرستې هم هلته نشي رسېدلی، په دې معنا چې دا د ملګرو ملتونو د کار لپاره هم خورا مهم دی. میرکل داسې وخت د کابل د هوایي ډګر په فعاله ساتلو ټینګار کړی چې امریکا بېګا له دې هوایي ډګره ووته او اوس یې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. د راپورونو له مخې د هوایي ډګر دننه لسګونه پوځي الوتکې، زغروال ګاډي او نور وسایل د امریکا لخوا تخریب شوي څو یې طالبان ونه کاروي. د غرغښت یوټیوب چینل څخه لنډ تازه خبرونه همدومره و، نور مو په لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ.